د انلاین پیسو ګټلو یو بل نوی بهترین اپلیکیشن راغلی لکه د فیسبوک او ټیک ټاک په شان په تصویر پورته کولو او همدارنګه پر پوسټ کولو باندې تاسو ته پیسې درکوي. دغه اپلیکیشن د ویبفول په نوم باندې یادیږي. راځو دې ته چې څرنګه کولی شو په نوموړي اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړو، څرنګه کولی شو پیسې ترلاسه کړو. پر دا ویډیو کې درته مکمل معلومات درکوم. ویډیو له پیل تر پایه راسره وګورئ. د ویډیو لومړنۍ برخه موږ تاسو سره د اکاونټ جوړول او د اپلیکیشن ډاونلوډ کول دي. ګرانو دوستانو، که چیرې تاسې دا ویډیو پر یوټیوب باندې ګورئ نو د یاد اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو دپاره راسئ په دې مور اپشن باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته همدې برخې ته د ویډیو ډسکرپشن ویل کیږي پر یوټیوب کې. په دې ځای کې دوستانو موږ لیکلي د اپلیکیشن د ډاونلوډ لینک. تاسو به په دې شین خط باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته تاسو په مستقیم ډول پلی سټور ته راځئ او همدا اپلیکیشن ډیر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دا دوستانو د اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو طریقه ده د یوټیوب د لارې. او که چیرې تاسې زموږ دا ویډیو پر فیسبوک باندې ګورئ نو د همدې اپلیکیشن د ډاونلوډ لینک د ویډیو پر لومړني کمنټ کې شتون لري. کولی شئ چې ډیر په اسانۍ سره پر همدې طریقې سره خپل موبایل ته ډاونلوډ یا انسټال کړئ. حتمی دوستانو دغه اپلیکیشن د لینک د لارې ډاونلوډ کړئ. په مستقیم ډول دوستانو پلی سټور ته مه راځئ ځکه دوستانو بیا تاسو ته فری کوینز نه درکول کیږي. هم سټیپ کې تاسو دوستانو د اپلیکیشن اوپن کړئ او په جوین ویبفول اپ باندې کلیک واخلئ. همدغه اپشن دوستانو تاسو کلیک کړئ. له دې نه وروسته موږ تاسو سره یو بله صفحه مخته راځي. ګرانو دوستانو، په دغه سټیپ کې تاسو خپل ډیټا برث انتخاب کړئ. مثال په ډول کولی شئ دغه ډول باندې خپل ډیټا برث انتخاب کړئ، بیا په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. دې ځای کې دوستانو تاسو ګوګل انتخاب کړئ تر څو د ایمیل له لارې خپل اکاونټ جوړ کړئ. دا د دوستانو ما دغه جیمیل انتخاب کړ، غواړم د همدې د لارې دې اپلیکیشن ته لاګین شم. د فیسبوک د لارې ورته نه لاګین کېږي او یا هم کوم بلې طریقې د لارې. په دې ځای کې دوستانو دا زموږ یوزر نیم هم جوړ شو. پر همدې ډول په کامرې اپشن باندې کلیک واخلئ، بیا اپلوډ انتخاب کړئ. موږ تاسو غواړو خپل پروفایل دې ځای کې ولګوو. دا تصویر دوستانو ما د موبایل ګالري څخه راواخیست او دا د بټن اپشن باندې کلیک مې واخیست. په دې ځای کې دوستانو تاسو 3 کټګوریان انتخاب کړئ او بیا په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. ما دوستانو لومړی فرینډشپ او همدارنګه دې ته ورته نور انتخاب کړئ او په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخیست. اوس دوستانو موږ تاسو ته وایي کریټ یور فرست پوسټ. په دې ځای کې دوستانو تاسو ته وایي خپل لومړنی پوسټ ترسره کړه. کله چې تاسو غواړئ پوسټ ترسره کړئ دې اپلیکیشن ته تاسو باید پرمیشن ورکړئ. په الاو اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه پرمیشن تاسو ټولې آن کړئ د فیسبوک په شانتي. او دوستانو تاسو لیدلی شئ ما دغه پوسټ هم درسره کړ، دغه پرمیشن مې آن کړ. بره په سیټینګ اپشن باندې موږ تاسو یو کلیک اخلو. کله چې تاسو په سیټینګ اپشن باندې کلیک واخلئ موږ سره یو څو اپشن نورې راځي. په لومړی انوایټ اپشن کې تاسو کولی شئ خپل ملګري همدې اپلیکیشن ته رادعوت کړئ او همدارنګه د ساین آوټ د لارې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ له همدې صفحې څخه لاګ آوټ کړئ. په دغه اپلیکیشن کې اکاونټ ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. لومړی دوستانو تاسو د ویډیو د ډسکرپشن څخه همدغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په دوهم سټیپ کې دوستانو د ګوګل د لارې ورته لاګین شئ او همدارنګه ورو ورو مخته لاړ شئ. اکاونټ ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. که چیرې بیا هم تاسو سره کومه پوښتنه غوښتنه وي د کمنټ له لارې راسره شریکه کړئ. انشاءالله معلومات به حتمي ترلاسه کړئ. که ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې هره راتلونکې ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه. ملاویږو به پر بل راتلونکي ویډیو کې.